औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलगरो नन ज़मूंग दा प्रेस कॉन्फ्रेंस च दे नु आगा पदे खावरा द बिजली पे हकला दे द लोड शेडिंग पे हकला दे द बिजली द ग्रानी पे हकला दे द पंजाब पलास के द इख्तियार पे हकला दे। तاسو ته پته ای ملګرو چې پنن سبا زمانہ کې بجلی چې دا نو آغا د یو خاورې یو قسم لا قسمت وي چې بجلی چې دی نو آغا ارزان وي په وافر مقدار سره وي نو خاور چې دی نو آغا مالدار وي خوشاله وي دا خاور خلق چې دی نو آغا مالدار وي خوشاله وي چونکی کارخاني وي روزګار وي. زمون د نن پریس کانفرنس مقصدم دغه دی چې مونږه د دې خاورې چې کوم اولس ته او د دې خاورې چې کوم مشران دي کاغه سیاسي دي او که نور د اسټابلیشمنت واکداران دي هغوی ته مونږ د صفا ووایو چې یاره په پښتانه خاوره چې دی نو لوډ شیډینګ چې دی نو دا نه منو. کمرشل یونټ د 10 روپۍ نه زیات دا قطعا نه منو په دې خاوره باندې. زمون خاوره د الله شکر دی یو خو چې دی دا مون خیرات نه غواړو. زمون خاوره چې دا نو دا د خپل استعمال نه زیاته بجلی جوړي بیا دلته لوډ شیډینګ سوال نه پیدا کیږي. چرته 2000 استعمال او چرته 15000 جوړښت دي ډېر فرق دی. خو بیا زمونږ دا حل دی چې مونږه د یو پکی بجلی د پاره چې نو هغه زموږ ولس کړيږي کارخانه خو ډېره لري خبره ده. حالانکه پکار دا و چې یاره دلته بجلی زیاته جوړیږي ارزانه جوړیږي د اوبو بجلی ده د اوبو د بجلی به تاسو ته پته وي چې زیات نه زیات قیمت چې دی نو هغه مصرف هغه زیات نه زیات 2 روپۍ 3 روپۍ دی. بیا په ما باندې د پنجاب چونکی بجلی چې دی نو هغه به تاسو ته پته وي چې د تیلو ده د هغه دغه ما سره یو کړی دی او ما ته په 85 روپۍ باندې کمرشل یونټ راکړي. نن سبا خو سره ساجب بل کار کړی دی که څوک 200 یونټ استعمالي نو لک او که چرته د یو یونټ ورپسې زیات استعمالي نو هغه غریب جړه ته راشي. مونږ ته دا ویل کېږي چې پښتنه خوره چې دی یا پښتانه چې دی نو دا غلا کوي. زمونږ د بجلی چې کوم یونټ دی هغه تاسو مونږ ته زمونږ د مصرف مطابق راکړي. تاسو وګورئ چې بیا غلا کیږي او که حق تر رسیږي. غل چې دی حقیقت ترته مګورئ ښه غاصب او غل چې دی نو دا پنجاب دی اغا زمونږ په د خاوره زمونږ په وسایلو زمونږ په دنیاتو زمونږ په اوبو زمونږ په بجلی زمونږ په اوبو زمونږ په تیلو هر څه قابض دی او غل مونږ ته ویل کیږي. تاسو په خپل سوچ کوئ چې زمونږ په د خاوره کارخانه خوشتنه د یو پکی بس غلاوي د بجلی زمونږ سره یو قسم لا د ظلم یو انتها روانه ده. زمونږ کوشش دا دی چې اول مونږه هغه د کلی د کوسو یو کمپین شروع کړی دی. کوشش دا کوو چې د کشمیر په طرز باندې یا د غینم که خیری سخت یو انقلابی دغه راپورته کو احتجاج او کدی کالنی یو کال 2 کال دی په لګي خو مونږ به که خیری د انقلابی احتجاج سر ته رسو که خیری او دلته بچ دینو لوډ شیډینګ ختميږي دلته بچ دینو کمرشل یونټ د 10 روپۍ نه زیات ان شاء الله نوی که خیری. دا زمونږه دا مونږ خیرات نه غواړو دا زموږ حق ته او ان شاء الله دا حق بچ دی مونږه په هر قیمت په کاغې لپاره د انقلابی احتجاج ولې نوی ضرورت مونږ باغې باندې کاروم شروع کړی دی او ان شاء الله چې دا به سر ته رسو که خیری.